د حصار او حفاظت دپاره د آیت الکرسی ان شاء الله یو پاورفل عمل، داسې عمل ان شاء الله چې په ټول ژوند باندې داسې عمل به دې په سترګو باندې نه لیدلی ان شاء الله، نه به دې په غوږونو باندې اورېدلی. قربان دې شمه ګوره دا عمل دی، وظیفه نه د خیاط ساتئ. اکثر عاملان خلکو ته وظیفې ورکوي، خو دا وظیفه نه ده، یاد ساتئ دا عمل دی. عمل د دې اجازت زما بالکل عام دی، ټولو مسلمانانو ورونو ته خویندو ته ټولو ته مې اجازت دی، هیڅ د اجازت دپاره خاص شرایط نشته دی. خو عمل لږ یعنی په اخلاص سره کول دي، بل ما ته پکې خامخا دعا کول دي. بس زما دغه اجازت دی چې بالکل چې دعاګانو کې مو یاد ساتئ، و دعاګانو نه مو وباسئ نه، دعاګانو کې مو هېروئ نه. عمل آسان عمل دی. عاملینو ته هم اجازت دی د ځان دپاره د حصار دپاره د کومو خلکو چې د آیت الکرسی چیلې دي هغه استعمال کوي او تاسو ردی ان شاء الله فواید وینئ. راځئ نور ناوخته کومه د باندې نه، عمل داسې دی آیت الکرسی مکمل ویل دي چې آیات الکرسی وی کله دغه ته ورسی ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. د دې ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم د دقه زینا دا ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم به څو پیرې دهراوي؟ دا به 21 پیرې دهراوي. او صرف د آیات الکرسی آسانه ده، عوامو ته هم آسانه ده او خواصو ته هم آسانه ده، وخت ډیر نه نیسي. هر او ماخام به صرف 3 پیرې وي، صرف 3 پیرې به وي ان شاء الله. دا با پاورفل کار کوي. او ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم ما ته ویل چې دا به پکې 21 پیرې وي. بیا به په دې 2 غوتو یا صرف په دې یو غوته باندې شوف کې د حصار په نیت باندې او د ټول کور نه مداسې کړه تاو کې په غوته باندې کړه به تابع په ذهن کې براولي چې دینه کړی تاویږي د حفاظت. او دغسې د خپل ځان نه به هم داسې دایره چاپ کې، داسې به دایره تاو کې د ځان نه چې زما نه هم د حفاظت کړی تاویږي ان شاء الله تبارک وتعالی. دا یاد ساتئ د کوم ورونو خویندو په بدن کې چې اثرات دي د سحر، د جناتو، د جادو، د نظر بد، اکم اثرات چې زاړه دي نو امید ساتم در رب نه چې هغه به مو سره کمزوري شي. او بله خبره ده چې نوې اثر به بالکل ستا بدن ته ان شاء الله نشي راتلی د الله تعالی په حکم باندې. خدا دا په دې باندې به کامل یقین کې د کومو عاملانو چې چلې شته د دې خپل زکات ادا کړی دی نو هغوی ته خو بالکل کامل حصار کامل شو د هغوی دپاره، او کومو چې چلې نشته د هغوی دپاره هم یعنی دا وقتي حصار دی او ډېر زبردست. د دې بالکل اهتمام وکړئ، اهتمام ان شاء الله د ټول ژوند دپاره. تاسو تماشه کوئ ان شاء الله، هیڅ یو نظر بد وغیره به مو هم نه خرابوي ان شاء الله.